زه په دې ټولو پوهیږم، خو له دې کبله چې له ماشومتوبه یې په خپل خدای باندې له عقیدې سره لویه کړې یم او تل د خپل خدای په مخ کې نڅېدلی یم. هیڅ قدرت پر خدای زما عقیده نشي اخیستلی، او که ته هم زما په شان له ماشومتوبه د غوایانو په مخ کې نڅېدلی وې او د نڅا پر وخت دی د هغې د تیرو ښکرو له منځه ټوپونه وهلی، نو اوس به په دې پوهېدې چې زه څه وایم. څوک چې دغسې پر خپل خدای عقیده پیدا کړي بیا خپل عقیده نه بایلي. خو زه یقین لرم چې تا هېڅکله د غوسه شوي غوایي په مخ کې د پیغلو او ځوانانو نڅا نه ده لیدلې. ما وویل اورېدلې مې دي چې په ځینو هیوادونو کې له غوا او غوایي سره لوبې کوي، د غوایي په مخ کې نڅېږي او د هغې غوسه تحریکوي. ما فکر کوه چې دغه کارونه د دې لپاره دي چې نندارچیان تفریح وکړي، خو ستا له خبرو داسې ښکاري چې دغه کار مذهبي اړخ لري او د دې لپاره د غوایي پر وړاندې نڅېږي چې په خپلې مذهبي دندې عمل وکړي. او موږ هم په مصر کې د غوایي عبادت کوو، خو هغه غویا چې موږ عبادت کوو ستا له هغو سره توپیر لري، ځکه چې موږ د یو ډول غوایي عبادت کوو او دغه غویا چې مخصوصې نښې لري په هر بشري نسل کې یعنې په هرو 100 کلونو کې یو ځل پیدا کیږي. کله چې غویا پیدا شو ټولې ځانګړې نښې ولري، بیا موږ ویلی شو چې د خدای نښې لري او د هغې عبادت کوو تر هغې چې مړ شي. خو موږ هیڅکله د غوایي پر وړاندې نه ګډېږو او د مصر د پیغلو پیغلتوب غویو ته نه ورکوو، په داسې حال کې چې ته غواړې خپل پیغلتوب غویو ته ورکړې. او اوس چې یو ځناور باید ستا له پیغلتوبه خوند واخلي، ولې سپي یا اس ته نه ډالۍ کوې؟ مینا په دې خبره داسې غوسه شوه چې 2 سختې څپېړې راکړې او رنګ یې تک تور شو. وی ویل ای ناپوهه مصري ډاکټره، د هغه شي په هکله خبرې مه کوه چې ترې خبره نه یې، ځکه چې زما د خدای په هکله ستا معلومات د سرو او سپینو په اړه د یوه مچ د معلوماتو په اندازه نه دي. په داسې حال کې چې زما مخ د مینا پر څپېړې تک سور شوی و، پوهه شوم چې زما ټینګار ګټه نه لري او مینا به راضي نه شي چې زما خور شي، مګر تر هغې خپل پیغلتوب لومړی خپل خدای او په پیاوړي ګمان غویي ته ورنه کړي. له دې امله د کښتۍ شاتنۍ برخې ته ولاړم او د بوختیا لپاره مې خپل درمل سنبال کړل. مینا د کښتۍ په منځنۍ برخه کې نڅا پیل کړه او زه متوجه شوم چې دغه نڅا یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې تمرین کوي چې عضلات یې تل په کنټرول کې وي. مینا داسې نڅېدله چې یو عادي نڅاګره هغسې نه شوه نڅېدلی، ځکه چې کله به یې 2 لاسونه د کښتۍ په غولي کې ایښودل، 2 پښې به یې داسې اوچتې کړې چې ته به وایې د هغې بدن له لرګي جوړ دی، او کله به یې ملا داسې د شا لوري ته کږه کړه چې سر به یې ځمکې ته رسېده او پښې به یې هماغه راس پر ځمکه نښتې وې. کله چې ما خدای ته د هغې عجیبه نڅا ولیده، پوهه شوم چې د مینا په هکله زما ټینګار بېځایه و، او څوک چې دغه سخت کار او زیار د خپل خدای لپاره ګالي نه چمتو کیږي چې زما خور شي، مګر دا چې خپل پیغلتوب لومړی هغه ته ورکړي. څوک چې پر خپل خدای دومره عقیده لري، نه مذهب پر خلاف له هغې د کوم شي غوښتل ناځواني ده. نو فیصله مې وکړه چې له دې وروسته به له هغې ونه غواړم چې زما خور شي. له دې وروسته چې مینا ونڅېده، خپل بدن ته یې مالش ورکړ او کالي یې واغوستل، بیا د کښتۍ په مخکینۍ برخه کې کېناسته او ویې ژړل. ما مې خپل طبي وسایل پرېښودل او د هغې خواته ورغلم. په ډېرې نرمۍ مې ورته وویل مینا ناروغه یې؟ هغې ځواب رانه کړ. زما لاس یې راټېل وهه او په زوره یې وژړل. ومې ویل مینا سره له دې چې تا ته ډېر لیواله یم، خو ډاډه اوسه چې هېڅکله به له تا ونه غواړم چې زما خور شي، نو له دې امله مه خفه کېږه او مه راڅخه ویرېږه. مینا سر پورته کړ او په یوه حرکت سره یې خپلې اوښکې پاکې کړې. ویې ویل ته څومره احمق یې چې خیال کوې زه له تا ډارېږم. زه له تا هېڅ ویره نه لرم او ستا له لاسه نه ژاړم، بلکې د خپل تقدیر لپاره ژاړم چې زه یې له خپله خدایه بیله کړی یم. که زه له خپله خدایه نه وی بیله شوی، دومره به نه وی کمزورې شوی چې ستا په شان د یوه سړي نظر مې څپ څپانده کړي.
ما د هغې لاس ونیو، دا ځل یې زما لاس ټیل نه واهه. مخ یې راواړوه، ویې ویل سینوها، له دې کبله چې زه د بابل له پاچا وژغورلم، باید د دې خدمت په بدل کې ستا د ژوند شریکه شوې وې. خو که پوهه شوې چې زما خدای څوک دی، په دې به حیران نشي چې زه د دغه خدمت بدله نشم درکولی. موږ باید د خپل خدای په هکله له بهرنیانو سره ډېرې خبرې ونه کړو، او په هر شي چې پوهیږو باید هغې ته یې ونه وایو. خو زه درته ویلی شم چې زموږ خدای د سمندرونو خدای دی او د غر په یوه سمڅه کې اوسیږي. هر څوک چې دغه غار ته ننوځي، که څه هم له هغه ځایه راوتلی شي، خو دومره د نیکمرغۍ احساس کوي چې هیڅکله به له هغه ځایه راونه وځي. له همدې امله تر اوسه پورې له دغه غاره څوک نه دي راوتلي. ځینې وایي چې زموږ خدای چې اوس د سمندر خدای دی د غوایي په شان دی، او ځینې وایي چې د سړي په شان دی خو سر یې د غوایي په ډول دی. هر کال په هغه پیغلو کې چې مخکې نڅا زده کړې وي 12 تنه په قره کشۍ کې انتخابوي، او په دغه 12 تنو کې هره میاشت هغه مهال چې سپوږمۍ د 14 شپو شي، یوه پیغله د خدای غار ته ننوځي. زه هم له دغه 12 نجونو څخه یوه وم، او باید د 14مې سپوږمۍ پر یوې شپه دغه غار ته ننوتلی وی. خو له دې کبله چې زه یې وتښتولم او د وینځې په توګه د بابل په پاچا خرڅه کړم، له دغه ستر نعمته بې برخې شوم. په ټوله موده چې اسیره وم، د همدې غار په هکله مې فکر کوه، او اوس هم د همدې غار په سوچونو کې یم. له دې پرته بله هیله نه لرم چې ولاړه شم او خپل پیغلتوب په همدې غار کې خپل خدای ته ډالۍ کړم. خو که له غاره راووتم، بیا به ستا ښځه شم. البته هغه کسان چې زموږ د خدای غار ته ننوځي داسې د نیکمرغۍ احساس کوي چې هیڅکله له دې غاره نه راوځي. ومې ویل مینا، اوس زه پوهیږم چې د کرت د ټاپو د کومې سیمې یې. د کرت ټاپو د مدیترانې په سمندرګي کې یو ټاپو دی چې پخوا یې لرغونی تمدن درلود، اوس د یونان برخه ده، او د افریقا په تیره بیا د مصر په شمال کې موقعیت لري. ژباړن: ځکه کله چې په سوریه کې هم هغه سمندر کچ کوونکي چې له کرت څخه راتلل، ویل به یې د کرت ټاپو د اوسیدونکو خدای په یوه غار کې ژوند کوي او د غوایي په شان دی. زه چمتو یم چې تا د کرت ټاپو ته ورسوم، او چې هر ډول د زړه غواړي له خپل خدای سره هغسې معامله وکړې. مینا وویل سینوها، په ټولو نارینهو کې چې تر اوسه ما لیدلي، ته یوازینی کس یې چې خوښ شوی مې. ځکه پر دې سربیره چې زه دې وژغورلم، په تا کې داسې څه شته چې ما ستا لور ته جذبوي، خو نه پوهیږم چې هغه څه دي. زه غواړم له اوسه تر هغه وخته چې کرت ته رسیږو، زه او ته په خوشحالۍ سره ژوند وکړو. او بیا یې هم وایم، له دې وروسته چې خپل پیغلتوب مې خدایانو ته ډالۍ کړ، که له غاره ووتلم ستا ښځه به شم. بیا مینا په خپلو لاسونو زما مخ ونیو، خپل مخ یې ما ته نږدې کړ او خپلې شونډې زما په مخ وموښلې. ما یې مخ کولوه او دومره خوند یې راکوه چې که مې خور شوی هم وی، دومره خوند به یې نه و راکړی. کله چې شپه شوه، زما مریا پاڅېد، سترګې یې وموښلې او خوله یې وازه وازه کوله. وی ویل ای امون، د مصر ستره خدایه، زه شکر کوم چې زما سر درد ختم کړ، او اوس مې سره د هغه مسو په شان درد نه کوي چې د سندان او څټک ترمنځ وي. خو خېټه مې دومره وږې ده چې ته وا څو ځوان زمریان پکې ګرځي او ډوډۍ غواړي. بیا له دې پرته چې له موږه اجازه واخلي ولاړ شو. له هغې ډوډۍ څخه یې لږه راواخیسته چې ده په خپله اخیستې وه. ویې خوړه او تر خوراک وروسته به یې د مرغانو هډوکي سیند ته اچول. نورلسم څپرکی. موږ 3 ټوکماران شو. کله چې لوږه کمه شوه، ومې ویل کافتا، تا غوښتل چې موږ ته نصیحت وکړې او ووایې چې موږ څه وکړو چې ځان وژغورو، ځکه چې ښایي د پاچا عسکر په موږ پسې راوتلي وي او زموږ د نیولو تکل یې کړی وي. کافتا وویل که زه سم پوهه شوی یم، نو تا وویل چې د بابل پاچا تر 13 ورځو پورې ستا لټه نه کوي، او تا ته یې ویلي چې تر 13 ورځو پورې به د پاچاهۍ ماڼۍ ته نه ورځې، نو هغه به ستا په فکر کې نه وي، او دا خیال به کوي چې په یوې لرې پرتې سیمې کې زما د مړي په مومیایي کولو لګیا یې. خو ښایي هغه پارو وهونکي چې له دې کښتۍ تښتېدلي
او یا د حرام سرای خواجگان به په دې موضوع د بابل پاچا خبر کړي چې په دې بڼه کې باید وډار شو او وتښتو، ځکه که بورابوریا شما ونیسي خپل زمري ته به مې واچوي او تاو دغه ښځه به د بابل له دیوالونو سره په څړی رازوړن کړي. که تا زه په تاریاکو نه وی بېهوشه کړی او ما خپل عقل او حواس نه وی بایللی، تا ته به مې لارښوونه کړی وی، خو ستا دغه اپیم دومره سپېره ول چې که څه هم زما سردرد ښه شوی دی خو لا هم ګنګس یم. له دې سره سره تا له دې عمله چې ما ته د افیم راکړي ول چاړه کې دې کېنولی وم او دغه چاره زما له حیثیت سره سم کار نه و، بیا هم زه تا بخم. ومې ویل دغه خبرې پرېږده او یوه چاره راوښایه چې خپل ځان وژغورو. کافته وویل زه پوهېږم چې ته له ما پرته د هغه پسه په شان چې خپله مور یې ورکه کړي وي او پرله پسې به غارې وهي. که زه نه وی ته به له دې عمله چې ځان نشې ژغورلی وخت یې مړه وې. ومې ویل ووایه څه باید وکړو او څنګه وتښتو. کافته ویل دغه کښتۍ چې 10 پارو وهونکي درلودل ډېره لویه ده او موږ په 2 کسانو، ځکه چې دغه ښځه خو پارو نشي وهلی، دغه کښتۍ نشو بویولی، موږ د اوبو د بهیر خلاف حرکت نشو کولی، نو مجبوره یو چې د کښتۍ له سفره تیر شو او په بدل کې هڅه وکړو چې 2 اخره پټ کړو او پر وچه ځمکه خپل سفر ته دوام ورکړو. په دې سفر کې به موږ ځانونه د ګرځنده ټوکمارانو او مداریانو په شان کړو او شکېدلې جامې به واغوندو. د ورځې به مزل کوو او د شپې مهال به په کلیو کې پالونه نیسو، مداریتوب به کوو او په ټوکماریو به کلیوال خوشحالو. ته باید خپل طبابت پټ کړې او په بدل کې د بابل د ستورپېژاندو په شان د خلکو پالونه ګورې. زه به په ټوکو او مسخرو خلک خندوم او مینا هم په نڅا سره خلک بوخت ساتلی شي. بله مهمه خبره دا ده چې باید سمدستي له دې ځایه ولاړ شو، ځکه چې پارو وهونکي چې 10 تنه دې ډېر ژر پر خپلې ویرې برلاسه کیږي او د خپلې کښتۍ د ترلاسه کولو لټه به کوي. زه پوهه شوم چې کافتا رښتیا وایي او ممکنه د پارو وهونکي پر موږ د حملې تکل وکړي چې خپله کښتۍ واخلي. موږ خپل کالي د سیند په خټو چکړو ککړ کړل، سره او سپین مو سره وویشل او په هغو همیانیو کې مو پټ کړل چې تر جامو لاندې مو تړلې وې. کافتا وویل باید زه د طبابت وسایل په سیند کې واچوم، خو زه د طبابت له وسایلو نشم تېرېدلی. هغه مې په هغه ګلم کې تاو کړل چې مینا مې پکې تاو کړې وه او کافتا ته مې ورپشا کړل چې هوا تیاره شوه. د کروندو له منځه روان شو، ځانونه مو د کاروانونو لارې ته ورسول. په دې شپه مو تر سهاره پورې مزل وکړ او سهار یوه کلي ته ورسېدو چې اوسېدونکو یې تر هغه وخته د فلزاتو رنګ ډېر کم لیدلی و. په جونګړو کې ژوند کوه او ځمکه یې په لرګي او کاڼي اړوله. ما کافتا ته ویل چې د 2 خرو پټول سم کار نه دی، ځکه چې د دې کلي اوسېدونکي به له موږ سره دښمني وکړي او غوره دا ده چې 2 خرې ترې واخلو او په بدل کې یې مس ورکړو. موږ د مسو په ورکولو سره 2 خره پیدا کړل او د کافتا د پیټي له وړلو خلاص شو. له هغې وروسته مو د بابل پر لویه لاره حرکت پیل کړ. هره ورځ له هغې وروسته چې هوا به ګرمه شوه په یوه کلي کې به مو دمه کوله او د کلي په چوک یا د سیند په څنډه به مو کلیوالو ته خپله هنرمندي کوله. ما په هغه ډول چې د بابل په برج کې کتلی وو د کلیوالو پالونه کتل او هغیو ته مې زیری ورکوه چې فصلونه به مو ډیر شي او د کروندو د خړوبولو لپاره به د سیند اوبه ډیرې شي. ښځې به یې زامن وزیږوي او که به ځوانانو د فال نیولو غوښتنه کوله هغیو ته مې زیری ورکوه چې یوه ښکلې پیغله به یې ښځه شي. ما نه غوښتل هغیو ته حقیقتونه ووایم، ځکه که مې ورته ویلی وی چې د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین د دویو څاروي او غلې په زور اخلي، په لرګۍ وي املاوي شنې اړوي، سیند به مستیږي، د هغیو نیمایي کرونده به اوبه یوسي او نیم به ملخان وخوري. نو هغیو چې ساده کسان ول نه هیلې کېدل. هر څومره چې په لاره تللو لمر ډېر پر موږ لګېده هومره نور هم تورېدو او 3 واړه لکه ګرځنده ټوکمارانو غوندې وو. کله چې به یوه کلي ته ورسېدو ما به خلکو ته فالونه نیول او کافتا به په ټوکو او کیسو هغو خندول او یا به یې حیرانول. کله چې به کافتا ورته ویل چې په نړۍ کې داسې ملتونه شته چې کله په لاره ځي سرونه له تنو جلا کوي او تر تخرګ لاندې نیسي چې بدن یې پرې دروند نشي، یا دا چې ورته ویل به یې په لیوانو پسونو بدلیږي.
نو ساده زړو خلکو به دغه خبرې منلې او پوښتنه به یې هم نه کوله چې که یو څوک سر له بدنه جلا کړي څنګه ژوندی پاتې کیږي. موږ په دې سفر کې د خوړو لپاره هیڅ پیسې ورنه کړې او هر چیرته چې رسیدو زما په لیونه د کافتا ټوکې ټکالې او د مینا نڅېدل به پیل شول او خلکو به دومره خواړه راکول چې زموږ له ضرورته به هم زیات شول. په دې سفر کې که څه هم ما نه غوښتل چې طبابت وکړم، خو کله چې به یوه کلي ته ننوتو او ما د نارینهو او ښځو له ویښتو ډک بدنونه کتل، هغې ته به مې ویل چې څه ډول په چوني او زرینخ سلفور ارسنیک د خپل بدن اضافي ویښتان لرې کولی شي چې له بدرنګۍ او د بدن له خارخه خلاص وي. کله چې به مې احساس کوه د کلیوالو سترګې معیوبه دي او که معالجه نشي ښایي ړانده شي، نو په وړیا توګه مې ورته علاج کوه. کله چې به ښځو چونه او زر نیخ کارول او کتل به یې چې د 10 کلنو نجونو په شان بدن ویښتان نه لري، دومره به خوشحاله شوي چې تر ټولو خوندور خواړه به یې موږ ته راکول. ما به په خپلې معالجې کلیوال خوشحالول او پر دې سربیره به مې په دې ډول خپله تجربه او طبي معلومات زیاتول چې مهارت مې په جراحۍ کې کم نشي. د بابل په ګرم ټاټوبي کې د ډیر سفر له امله زما پښې لاسونه تڼاکې شول او د بدن او مخ پوستکی مې تور شو، خو تل خوشحاله وم او د زړه له تله مې ځان خوشحاله احساسوه ځکه چې مینا راسره وه او هر ځل چې به مې ورته کتل نو راته موسکی به شوه. هره شپه چې ویدېدم مینا مې په څنګ کې څملاستله او سهار به چې راویښ شوم تر دې وړاندې چې د لمر طلایي معکوپ اسمان کې وګورم، د مینا مخ او بدن ته مې کتل او هغه تر لمر هم راته ښکلې وه. له مینا پرته ما ځان په دغه مسافرت کې د ژوند له هر ډول قید و شرط آزاد احساسوه. آن د اوس او راتلونکي لپاره مې هیڅ اندېښنه نه درلوده او داسې کار نه و چې زه یې د ترسره کولو لپاره اندېښنه وکړم. موږ به ډېر ځله د شپې مهال یعنې نیمه شپه حرکت کوو چې د لمر له تودوخې ځان وساتو او کله چې به ورځ شوه له دې پرته چې ځان ستړی کړو، په لومړني کلي کې به مو دمه کول او غرمه مهال به له خوبه پاڅېدو او کلیوال به مو پر ځان راټول کړل. دغه کار زموږ لپاره هم تفریح و او تر هغو ډېر به موږ ترې خوند اخیست. کله چې به شپه شوه او کلیوال به ویده شو، موږ به هم ویدېدلو. په بله ورځ به روان شو. دغه کار تر هغې ورځې روان و چې موږ د میتاني هیواد سرحد ته ورسېدو. د دغه هیواد سرحد ته له رسېدو وروسته 2 تنه شپانه پوهه شول چې موږ بېوزله یو. پر موږ ورحمېدل او له دې پرته چې سرحد ساتونکي متوجه شي موږ ته یې لارښوونه وکړه او د میتاني هیواد ته یې دننه کړو. موږ د میتاني ښار ته ننوتو او هلته مو له خپل شان سره سم کالي واخیستل، ځانونه مو ووینځل، کالي مو واغوستل او په یوه میلمستون کې مو واړول. له دې کبله چې زما سره او سپین زر کم شوي ول، نو میتاني ته له تلو وروسته مې فیصله وکړه چې څه موده هلته پاتې شو او د طبابت په وسیله سره او سپین زر ټول کړو. ډېر ژر زما مشتریان دومره ډېر شول چې زاړ شوم ځینو ناروغانو ته ووایم چې بله ورځ راشي. مینا د میتاني د خلکو توجه ډېره جلبوله او هر شتمن چې به ولیدله غوښتل چې هغه له ما وپیري، خو زه چمتو نه وم چې مینا خرڅه کړم ځکه چې د هغې وجود زما لپاره لکه لمر او خواړه داسې اړین و. زما مریا چې په مسافرت کې ډېر ډنګر شوی و بیرته چاغ شو. یو شمېر ځوانې او ښکلې ښځې ترې راتاو شوې او کله چې به یې ټوکې ټکالې اورېدلې تفریح به یې کوله. د کافتا یوه کیسه چې د ټولو ډېره خوښېدله په بابل کې د پسرلي په 14مه ورځ د هغې د یوې ورځې د پاچاهۍ کیسه وه او کافتا د دې کیسې د نقلولو لپاره خاص استعداد درلود. ښځې به له ډېرې خندا پر ځمکه تاو راتاو شولې او ویل به یې د دې سړي ژبه د یوه سیند په شان چټکه او اوږده ده. په میتاني کې تر هغه وخته ډېر خوشحاله وم مګر پوهه شوم چې مینا د شپې ژاړي. زه پوهېدم چې د هغې د ژړا علت دا دی چې له خپله خدایه لرې ده. هغې ته مې وویل مینا زه پوهېږم چې ته ولې ژاړې، ما تا ته ویلي و چې تا به کرت ته رسوم خو لا مې خپل وطن ته نه یې بویولی. له بده مرغه اوس کرت ته سفر نشم کولی ځکه چې مجبوره یم د یوه کار لپاره د هاتي هیواد ته ولاړ شم، خو له دې کبله چې د کرت بیړۍ ډېرې هاتي ته راځي لا غذایې تا په هغه بیړیو کې کرت ته رسولی شم. هغه څه چې ما مینا ته وویل له حقیقته ډېر لرې نه و ځکه لکه څرنګه چې د خپل
سرګذشت په پیل کې مې وویل د مصر د پوځ مشر دنده راکړې وه چې نورو هیوادونو ته هم ولاړ شم. د هغې د پوځي وضعیت په هکله معلومات راغونډ کړم او مصر ته د ستنېدا پر وخت دغه معلومات هغه ته ورکړم. همدارنګه باید هاتي هیواد ته ولاړ شم او وګورم چې د دغه هیواد پاچا څومره عسکر لري او د هغه د جنگ وسایل څه ډول دي. خو پر دغه خبرو سربیره ما نه غوښتل چې مینا نیغ په نیغه کرت ته بوزم او د هغې خدای ته یې وسپارم، بلکې لیواله وم چې هاتي ته د سفر په وخت کې تر یوه وخته هغه له ځان سره ولرم. هغې ته مې وویل مینا په کال کې یو ځل له دې هیواده یو پلاوی د هاتي هیواد ته ځي چې د میتاني د هیواد د قلنګ د هاتي پاچا ته ورکړي. کله چې د قلنګ د ورکولو دغه ډله روانیږي لارې امنې وي او غله پر مسافرو حملې نه کوي. اوس د دغه پلاوي د حرکت وخت دی، باید زه له دې فرصته استفاده وکړم او هاتي ته ولاړ شم. ګنې مجبوره به شم چې خپل سفر تر بل کاله چې د قلنګ وړونکو د حرکت وخت راځي وځنډوم. زه تا نه مجبوروم چې له ما سره د هاتي هیواد ته راشي، ځکه چې نه غواړم له دې زیات تا له خپله خدایه لرې کړم. خو که ته غواړې زه به دې له دې ځایه سوریې ته بوزم چې په کښتۍ کې کرت ته ولاړه شي، او که مې وکړی شول په خپل وخت ستون شم نو د قلنګ له مامورینو سره به هاتي ته ولاړ شم، ګنې زما سفر به راتلونکي کال ته پاتې شي. مینا وویل سینوها، زه نه غواړم چې سوریې ته زما د بویولو له امله هاتي ته ستا مسافرت وځنډېږي، ځکه چې حتما کرت ته زما د تګ په پرتله هاتي ته ستا سفر مهم دی. ما اوریدلی چې په هاتي کې ځوانې نجونې د غوایانو په مخ کې نڅېږي. زه به هلته د غوایانو په مخ کې د نڅا تمرین وکړم، ځکه چې یوه موده وشوه دغه ډول نڅا مې نه ده کړې او ډارېږم په دې چې خپله د نڅا تجربه له لاسه ورنه کړم. ومې ویل زه په هاتي کې د غویانو په مخ کې له نڅا نه یم خبر، خو په دې پوهېږم چې لا غذا یې په کښتۍ کې کرت ته تللی شو. مینا ویل هر چیرته چې ولاړ شي زه هم در سره ځم، آن که د هاتي هیواد وي. خو کله چې زما مرۍ واورېدل چې هاتي ته ځو خفا او په قهر شو. وی ویل موږ لا له یوه خطره نه یو ژغورل شوي چې ته غواړې موږ له بل سره مخامخ کړې. ایا نه پوهېږې هغه خلک چې په هاتي کې ژوند کوي وحشي خلک دي او پردي وژني چې غوښې وخوري. که یې ونه وژني نو سترګې ړندوي چې په خپلو ژرندو کې وتړي، ژرندې پرې ګرځوي او غلې پرې وړه کوي. بیا کافتا مینا ته مخ کړه، هغې ته ویل زما بادار لیونی شوی، خو ته هم چې هاتي ته د هغه تګ منې لیونی شوي یې. که زه ډاکټر وی د سینوها د سر کوپړۍ مې سوری کوله چې له سره یې موزر بړاس ووځي او بیا دغسې خطرناک فکرونه ونه کړي. خو زه ډاکټر نه یم، مګر همغه ډول چې زه په یوې چاټۍ کې ځای پر ځای کړی وم، زه هم دی په یوې چاټۍ کې اچولی شم چې څو زبېښونکي پر سر واچوم چې هوښیار شي. بیا کافتا سندرې پیل کړې، وی ویل لعنت دې وي پر هغې ورځې چې زه وزېږېدم او بیا له دې لیوني بادار سره مخامخ شوم. زه نوی چاغ شوی وم او نس مې غټ شوی و. اوس بیا باید د مسافرت بدبختۍ وزغمم، هغه هم د سړي خورو په هیواد کې. کله چې پوه شم کافتا نه غلی کېږي نو لکړه مې راواخیسته او هغه مې په ولو او شا څو لکړې وهه. کله چې غلی شو ومې ویل کافتا که ستا په ځای بل هر مرۍ له ما سره داسې سپین سترګي کړی وی ما به هغه خرڅ کړی وی، خو له دې کبله چې ته بوډایي او یوه موده کېږي چې له ما سره یې نو زه چمتو یم تا ازمیر ته واستوم چې هلته زما کور تر هغې وساتې چې زه بیرته له سفره درستنېږم. کافتا ویل سره له دې چې ما نه غوښتل هاتي ته ولاړ شم، خو تا یوازې نشم پرېښودلی چې دغه هیواد ته لاړ شي، ځکه چې ستا یوازې تګ دې ته ورته دی چې یو نوی زیږېدلی ماشوم د لیوانو په منځ کې واچوي. خو دا راته ووایه چې هاتي ته د تګ لپاره باید د سمندر له لارې او په کښتۍ کې ولاړ شو. ومې ویل نه، هغه کسان چې له دې ځایه هاتي ته ځي په وچې سفر کوي. زما مرۍ ویل د مصر په ستر خدای امون دې سلام وي، ځکه چې ما قسم کړی و هیڅ کله به په کښتۍ کې ګام کېنږدم او په سمندر کې به سفر ونه کړم. خدا چې په دې سفر کې اړتیا نشته چې په کښتۍ کې سپاره شو، زه به له تا سره ولاړ شم. بیا کافتا د سفر د وسایلو او پیټي چمتو کړل. دی په دې کار ښه پوهېده او تر ما یې ښه چمتو کړل. شلم څپرکی په هاتي هیواد کې
خلک د هاتي له نومه دومره ویرېدلي چې که زه ووایم هاتي ارام او با امنه هیواد دی څوک باور نه کوي چې زه به رښتیا وایم. که څه هم د هاتي اوسیدونکي زیږه خلک او په جنګونو کې بې رحمه دي، خو د دویو په هیواد کې چې ډېر غرنی دی امنیت واکمن دی. په هاتي کې که د چا شیان په لارو کې لوټ شي، د هیواد پاچا د هغه د شیانو 2 چنده بیرته ورکوي. که د غلو په حمله کې څوک ووژل شي، پاچا د وژل شوي د هغې شتمنۍ په اندازه چې د په خپل ژوند کې ترلاسه کړې ده د هغې پاتې خپلوانو ته ورکوي. په دې ډول د قربانۍ پاتې کسان په خپل ژوند کې د خرڅ او خوراک اندېښنه نه کوي. له همدې امله د هاتي د هیواد پر لارو زموږ سفر بې له کومه جنجاله پای ته ورسید. د پاچا جنګي ګاډۍ زموږ مخکې او شاته روانې وې او هره ورځ یې موږ ته خواړه هم راکول، تر هغې چې د هاتي پلازمینې خطوشا ته ورسېدو. کله چې د نړۍ د سترو ښارونو خبره کیږي، خلک د بابل تبس او نینوا د ښارونو یادونه کوي. ما نینوا نه ده لیدلی چې څه ډول دی، خو ویلی شم چې د هاتي پلازمینه خطوشه ښار له ځینو اړخونو تر تبس هم ښه دی. پر دغه هیواد داسې پاچا حکومت کوي چې هم د هیواد مشر دی، هم مذهبي مشر او هم قاضي دی. زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ ځای کې د پاچا د دغه سړي په شان قدرت ولري. کله چې انسان هاتي ته ځي او سترګې په وچو غرونو لګیږي نو حیرانیږي چې څه ډول ممکنه ده دغه هیواد چې سوځنده دوبې او وچ غرونه لري دومره شتمن دی. آن سړی به له ځانه پوښتنه وکړي څه ډول خلک په دغه غرونو کې ژوند کوي او د اوبو له کمښته نه مري. خو په دغه عجیبه هیواد کې په هغه موسم کې چې په مصر کې نیل مستیږي او اوبه یې راخیږي، په مني کې ژباړن هوا سړیږي او له اسمانه سپین رنګه بڼه کې وریږي. دغه بڼه کې ټول غرونه پوښي او بیا په ګرمۍ کې په اوبو بدلیږي. زه پوهیږم چې تاسې به پر دغه خبرو باور ونه کړئ، خو ما په خپلو سترګو د هاتي دنګ غرونه ولیدل چې له دغه سپینو بڼکو ډکول. دغه بڼکې په ټول کال کې د دغه هیواد اوبه تامینوي. خلک په دغه اوبو هم خپل مالونه مړوي او هم یې خپله څښي. آن خپل فصلونه هم پرې خړوبوي. څومره چې د هیواد دننه خلک آرام دي، هومره خپلو ګاونډیانو ته پلمې لټوي او تل سرحدي نښې شاته کوي چې د نورو خاورې ونیسي. د سوریې له سرحد سره یې ولویه کلا جوړه کړې چې دیوالونه یې له لویو ډبرو جوړ دي. دغه کلا پر پراخې سیمې حکومت کوي او ټول هغه کاروانونه چې له سوریې هاتي ته راځي او له دې ځایه تیریږي باید په دغه کلا کې پرتو د هاتي مامورینو ته قلنګ ورکړي. هیڅ کاروان د هاتي هیواد ته له ورتګ وروسته حق نه لري له لویې لارې بهر شي او که بهر شو ځان او مال په خطر کې لویږي. د هغوی شتمني لوټوي. که کاروانیان مقاومت وکړي وژني، او که مقاومت ونه کړي هغوی و اسیرانوي او مریان ترې جوړوي. د هاتي د خلکو شتمني له 3 ځایونو تامینېږي. لومړی هغه قلنګ دی چې له کاروانیانو او مسافرو یې اخلي. دویم پر ګاونډیو هیوادونو د حملې له لارې او د شتمنۍ درېیمه سرچینه د سرو زرو او مسو او د یورین رنګ او شین فلز استخراج دی چې اوسپنه بلل کیږي. زه نه پوهیږم چې د هاتي اوسیدونکي څه ډول دغه اوسپنه راباسي او وسله ترې جوړوي، ځکه چې اوسپنه د مسو په شان نه ویلې کیږي. ما د دویو د اوسپنې یو کان ولید، خو پوهه نه شوم چې څنګه له کاني ډبرو څخه اوسپنه ترلاسه کوي.